یو مسلمان خپل خواخې سره زنا وکړله، هغه ښځې په نکاح کې پاتې کېدی شي او که نه شي پاتې کېدی. ګران کتونکو، اکثر له زما په بعضې ویډیوګانو باندې خلک کامنټس کوي چې ملیان اکثر له د زنانو متعلق مسایل بیانوي، باید چې نور مسایل بیان کړي. نو ځکه تاسو ته د خپل وټساپ یا د خپل مسنجر کوم لیست دی چې په هغې کې میسیجونه رادرومي، په هغې کې سوالات رادرومي، نو اکثر له تپوس چې دی یو مسلمان ورور د مونځ په هکله نه کوي، د اوداسه په هکله نه کوي، د روژې په هکله نه کوي، بلکې چې مسلو پوښتنه کوي نو خامخا چې دی دغه د سره زنا وکړله، دلته څه کېږي، آیا دې سره خبرې کول څنګه داسې څنګه کول دي. نو په دې بنیاد باندې زه مجبوره شمه چې تاسو ته هماغه مسلې بیان کړم چې کومې مسلې زموږ ستاسو په معاشره کې ډېر زیات ضرورت لري. هر یو مسلمان خو داسې نه دی چې هغه ته به دغه مسلې ضرورت نه وي یا به هغه په دغه مسله باندې پوهېږي. نو دې د وجې نه دغه کوم مسایل چې ستاسو ته په سکرین باندې رادرومي، دغه مسایل چې ډېر زیات ضروري وي او ډېر زیات اهم وي، خلک د دې په هکله تپوس کوي. ګران کتونکو، صورت د مسلې داسې دی چې کله یو مسلمان دی او د هغه په نکاح کې ښځه موجود ده یا نه ده موجود، دواړو صورتونو کې، او د خپلې خواښې سره یعنې چا چې دته لور ورکړې وه هغې سره یې زنا وکړله، یې حرمت مصاهرت ورسره ثابت شو. نو اوس که دغه مسلمان دغه ښځه په نکاح کې موجود وي، اگر چې دې نه بچیان وي، اگر چې دې نه زامن وي، یې په نکاح کې نه موجود، صرف کوژدنې شوي وي، یا بچیان نه وي شوي، په دغه تمامو صورتونو کې په دغه مسلمان باندې دغه خپله ښځه چې دی حرامه شوله او تر قیامته پورې حرامه شوله. دا نه چې بس اوس حرامه شوله دوباره به نکاح وتړي بس دا صحیح شوله، نه، دغه ښځه چې د په نکاح کې موجود دو، د هغې نه بچیان شته، اگر چې 20 کاله 30 کاله د سره په نکاح کې تېر شوي دي، خو چې دغه مسلمان د خپلې خواښې سره حرمت مصاهرت ثابت شو، یې چې زنا ورسره وکړله، نو په دغه صورت کې په دغه مسلمان باندې دغه ښځه چې دی حرامه شوله او تر قیامته پورې حرامه شوله، او په یو صورت کې د لپاره چې هغه نه جایز. او مسله هم داسې دو چې کله یو مسلمان یو ښځې سره چې دی زنا وکړي یا هغې سره حرمت مصاهرت ثابت شي، نو چې په دغه مسلمان باندې د هغې ښځې چې کوم اصول دي، مطلب دا چې مور شوله، دا نیا شوله، بیا هغې مور شوله، نو داسې چې څومره اصول دي په دغه مسلمان سړي باندې حرام شي چې چا کومې ښځې سره زنا کړې وي. همدغه رقم د دغې ښځې چې کوم فروع دي، مطلب دا چې لور شوله، نوسۍ شوله، بیا د هغې لور شوله، څومره چې داسې لاندې ورپسې درومي، دغه تمام فروع په دغه سړي باندې چې چا دغې ښځې سره زنا کړې وه یا یې حرمت مصاهرت ثابت شوی، په د باندې حرام دي. نو دې د وجې نه دا یو اهمه او ضروري مسله وه، او ملګري چې تپوس کړی و هغې ته موږ دغه مسله حل کړله. نو تاسو هم که دغه مسله خوښه شوي وي، تاسو ته فایده حاصله شوي وي، شیر یې کړئ چې بل مسلمان ته هم خیر ورسیږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.